وبياوتا زو دلتا نزو باكيت كويس. هذا احمر جاء، هذا مستوي كويس. طيب شيء بخير يا حاج عبد الرحمن. جوريا الحمد لله. كنداري ها؟ اوه كنداري. تم كنداري؟ كنداري صديق ما شاء الله. السلام علیکم او سهار مو په خیر. دا اوس را روان یو د خیر سره ځو نن زیارتو ته ولاړ سو. دا امنیت دی د خیر سره چې ورسو رقم زیارتو ته انو راځي د خیر سره. ډیر دی او دواخانې وي 4-5 دانې پر یو ځای دی او ګیټ و فهم. Kannst du die Kitchen machen? Nein, für die Teil vom Mal Verreinigung Folge hele tiden. Sie. اوس ځو یو ګارډن ته شه. اوس دلته واو ګارډن یې جوړ کړی دی. لوسی هم دنه دلته دغه سکویر وو به وینې هغه absolut jamchilin day da bekliyor ya skilling das ay şapa Daar Garden Square binnen. Ja, waar zit dat wel stil dan? Wat? Nou ja, Stoppen we ook al op? Ja, गर्मी का. वो बियावता जू दिलता नजू. ډېر ګرمي ده ډېر. هارو دې دا راځي کړي نه دا څه ده؟ یا دا چې شتي ملټي دي سکوي کاپس نو ملټي. كيف باكيت كويس؟ هذا احمر جاء، هذا مستوي، هذا نص استوى. اوكي من وين هذا؟ من مصر؟ هذا حق الباحة. من السعودية هنا؟ باحة. اوكي واحد باكيت بكم؟ باكيت 20. 20 باكيت صغير جدا يا استاذ. تمام. شوف وهذا بكم؟ هذا 15. 10 ريال يا استاذ. ليه ب10 يلا. يا محمد أنا آخذ 2 ب20. ها؟ أنا أريد 2 باكيت ب20 وهذا 10 ريال. شيل 2 35. لا 2 ب20 يا شيخ. يا شيخ. اوكي يا غالي معانا فلوسكم دعواركم. يلا السلام عليكم. وين نازل اليوتيوب؟ نعم. كويس ما اسمك؟ حمدان. ايوه كويس. من وين انت؟ من اليمن. من اليمن. اهل اليمن ما شاء الله كويسين كالافغانيين. شكرا. يلا السلام. السلام.
انچ نه یو شو په بل ځای کې مو څو درې دانې په لاس رانیول Han ville gerne have 35 for 2 stykker. Og det var endda efter tilbud. او دغه کوچنی پاکټ مو سوپر کوچنی پاکټ دا دی الزهره سکویر ګارډن ښه ښایسته دغه اوبه او فواره یې جوړه کړې ده په مابینځ کې ښه ګلان وشان دي نو د شپې ښه خوند کوي د ورځې د راغله ښه خوند کوي د ورځې په تاسې وګورو دا هغسې او ښایسته منطقه ده دا د مدینې شریفې پاکه منطقه ده څنګه ښه بوی کوي د مالټې او که مو مالټې و دغه په کار یې دی خرڅوي دغه دی یو دغه به ورکړو اوس به ورسو عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه باغچې ته هغه هم ډېره ښه باغچه ده ښایسته ځای دی وخورئ مخامخ internet? وینې هغه ول کنسټرکشن کار دی که نه دا دی د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه باغ هغه چې و هغه ډېر Flet sammen med Prince Naif Ibn Abdulaziz Road, rute 340, og derefter tag frakørslen. 300.000. Jeg kan godt se det. Tag Og frakørslen. det er faktisk på 200.000. Snart er du på 300. Ja, 300.000. Ja, nu er du. Men far var du ikke. Og du sagde, du var på 300.000 før. Jo. Jeg kan være hans ellers på 900.000. Ja, Nej, ved du det? fordi han lavede en ny high school. Før hans high school var i så 123.000. Welcome. Nej. دا د مدینې غرونه دي د مدینې شریفې ښایسته ځایونه او سړکان و منطقې دي روان یو د قبلتین مسجد څخه روان یو احد د شهداو غر ته او هدیرې ته نو دا ډېره ښایسته لار ده او ښه خبره دا ده چې د غرمې د خوا ورسې د غرمې د خوا چې ورسې بیا دونه موټران هم نه وي پر سړکانو ګرده بیده وي نو انشاءالله ارام ارامي به وي او ساعت به مو تېري very good دلته وګوره سړکان یې هم ښه غټ دي وای 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 Tiny toilet. Om 500 meter, lidt til højre, og følg nu Nusayba Ibn Khem. ښه دلته لږ چې مسجد ته دي دغه بیا یې موت بسان Jo, det er det jo. Men, nå. Se, hvad kom godt. Jeg sagde til dig, Hans, det her. Kig. Det er den her bjerg. Ja. Vi kravlede op sidst. Der kom masjid i. Da er det overhovedet masjid. Lidt til højre, og følg Nusayba Ibn Khem. راور
رسیدلو ماشاءالله احد میدان ته د شهداو هدیرې ته. نو ښایسته مسجد یې هم دلته جوړ کړی دی، لمونځ به هم وکړو د مازدیګر دلته. Om 200 meter, lidt til højre, og følg nu Sæba Iben Camp. دغه مسجد دی. دا نو که د پښو لار یې 1 ساعت د رسول صلی الله علیه وسلم د مسجد څخه لرې دی پر پښو، په موټر کې 10 دقیقې لار ده او ښایسته منطقه کې دی. خلک ډیر دي، که څه هم غرمه ده او ماپښین دی. موږ پر دا وخت رالو چې رش دونه نه وي او هغه بیا هم دغونه رش دی. نو اوس چې یو ځای پیدا کړو او ځای داسې وبوله چې پیدا دی انشاءالله تعالی دلته ځان ځای کړو، نو بیا نو هغه دی چې باره به چکر درکړو ستاسو ته. السلام علیکم او ښه راغلاست د احد د شهداو هدیرې ته او دلته دا مسجد ته. مسجد به هم در ښکاره کوو او هغه به هم در ښکاره کوو. دلته مسجد خو مو ولیدی او دا لار چې ده اولته په پای کې معلومیږي مسجد نبوي شریف. که تاسو ښه سم وګورئ اوغه دی مسجد نبوي شریف، دغه هدیره ده، دغه مسجد دی او دغه د احد غونډۍ ده. نو اوس به انشاءالله تاسو ته دا ټول ځای در ښکاره کړو، تاسې را سره مل اوسئ د خیر سره. اسمك؟ عبد الرحمن. شكرا. ما شاء الله تبارك الله. كيف حالك؟ طيب شيء بخير يا عبد الرحمن. جوري الحمد لله. كنداري ها؟ اوه كنداري. تم كنداري؟ كنداري صديق ما شاء الله. واخ